حضرت پیغمبر علیه السلام په یو ډله تېرېږي، دی په تجارت لګیا دی. نبي علیه السلام غږ ورکړ، یا معشر التجار، دوی ټولو سرونه ورپورته کړه. نبي علیه السلام ته اجابت وکړه، څه دي؟ نبي علیه السلام ورته وویل دا تجاران به په قیامت کې راپورته کېږي فجاران، ګناهګاران. ولې؟ غالبا د دوی نه دروغ ویلی کېږي، غالبا د دوی نه مبیعه کې خیانت کېږي، قسمونه کېږي. الا بیرته استثنا کوي، الا هغه څوک په د فجاره په ډله کې نه راپورته کېږي چې د خدای نه ډارېږي او د خپلو قریبانو سره بیرو نیکي دي، مسلمانانو سره نیکي کوي او په سودا کې رښتیا وایي. هغه خو مخکې مو ویل هغه خو به د انبیاو سره یو نیکو خلکو سره حشر کېږي. خو عام خلک ګورئ باید وډار شي، ځکه مخکې ویل صدقه کوئ، ځکه شیطان حاضرېږي باید خطا کوي، دروغ در باندې وایي، خیانت در باندې کوي. دلته بیا د لفظ د فجار کې ذکر کو چې اکثره به فجار وي، اکثره به د تجاران فجار راپورته کېږي. الا من اتقى الله وبر وصدقه، بیا به هغه د فجار په لاین کې نه